څېرې د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ په دې خپرونه کې د فکر او عمل د خاوندانو ژوند ته کتنه کوو. څېرې د اتلانو هنداره. سلامونه او ستړي مشئ. درنو اوریدونکو، له سپوږمۍ راډیو نه د څېرې خپرونې ته ښه راغلی. اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د هغه چا پر ژوند د هڅو اوهان در سره غږیږو چې خپل ټول عمر یې د خپل قوم، د خپل ولس او خپلو خلکو لپاره په مبارزه کې تیر کړ او په وار وار یې زندانونه وګالل. نننۍ څېره مو خان شهید یا صمد خان دی. زه نه له نواب بګتي ګیله لرم، نه له هغه پالیسټو پښتنو ګیله لرم چې پخوا یا دوی یا یې پلرو یا یې نیکهګانو د انګرېز تالۍ چټلې او چوکچکې ورسره وهلې، اوس د بلوڅانو سره وهي. وهېږي زما ګیله له خپله کامه. خان شهید د جنوبي پښتونخوا یو مخور ولسي مبارز، سیاسي مشر او نامتو شخصیت و. نوموړی د سیاسي فعالیتونو او په دې ډګر کې د پاتې کېدو له امله د برېټانوي هند د واکمن حکومت لخوا او له هغه وروسته د پنجابي حکومت لخوا په وار وار نیول شوی او بند ته استول شوی دی. صمد خان د پښتونخوا یو پیاوړی ازادي غوښتونکی او د انجمن وطن په نامه د یو ولسي خوځښت بنسټګر و. پیل کې فعالیتونو ته چا په ښه سترګه نه کتل، خو وروسته بیا یاد غورځنګ د هند او خدایي خدمتګارانو له لوري په رسمیت وپېژندل شو. زما همکار یې ژوند ته لنډه کتنه کړې ده. خان شهید یا صمد خان، اصلي نوم یې عبدالصمد خان د نور محمد خان زوی، په قوم اڅکزی و. خان د جنوبي پښتونخوا په ګلستان سیمه کې زیږېدلی و. هغه لومړنۍ زده کړې تر ټولګي پورې په منظمه توګه ترسره کړې، خو نورې زده کړې د سیمې له دیني عالمانو نه کړي دي. هغه د خپل ژوند لیک په برخه کې په خپل کتاب کې داسې یادونه کړې: د مشرانو د خولې چې د کال 1907 میلادي د جولای په 1 پیدا شوی یم، په خټه څکځی، حمیدځی، جلیځی او د برخوردار خان د کالو یم. زه د کوټې په پلوزوله کې د ګلستان تړی په عنایت الله کاریز نومي کلي کې زیږېدلی او لوی شوی یم. په 1929 میلادي کال کې د پاکستاني حکومت لخوا د سیاسي فعالیتونو له امله په 14 کاله بند محکوم شو او نورې زده کړې په زندان کې په غیر رسمي ډول د پښتو فارسي په یو لړ مروجو ازموینو کې ګډون وکړ او د بریالیتوب سندونه یې ترلاسه کړل. نوموړی په پښتو، دري، اردو او عربي ژبو ښه پوهېده او پوره تسلط یې پرې لاره. صمد خان ټول عمر په زده کړه، سیاسي فعالیتونو او د سیاست په ډګر کې تیر کړی دی او له هېواد سره یې د ډېرې مینې له امله په وار وار د مچ، هریپور او ملتان زندانونو کې هم سختې شپې او ورځې تېرې کړي دي. بلې درنو اوریدونکو، هغه نه یوازې په سیاسي ډګر کې ښه نوم لاره، بلکې په فرهنګي ډګر کې هم ښه نوم پاتې شوی دی. دغه راز یې په پښتو ژبه کتابونه لیکلي او ژباړلي. خان سربیره پردې په استقلال ورځپاڼه کې هم خپلې لیکنې خپرولې. د ګلستان له مجلې او نورو ملي خپرونو سره یې هم وخت ناوخت قلمي همکاري درلوده. د دې لیکنې دغه راز د افغانستان، بلوچستان او پېښور په چاپي رسنیو کې هم خپرې شوي دي. خان شهید د مورنۍ ژبې پښتو سربیره په فارسي، عربي، انګلیسي او نورو ژبو هم خبرې کولی شوې. پر چاپ او ناچاپ اثارو یې زما همکار ځغلنده کتنه کړې ده. چاپ شوي اثار: لومړی صمد اللغات، د پښتو ژبې سین چې په 100,000 لغاتونه پکې راغلي. دا سین په 1953 زیږدیز کال کې د کوټې په جیل کې لیکل شوی دی. دوهم زما ژوند، د خان شهید ژوند پیښې دي چې تر 600 په ډیرو مخونو کې چاپ شوی دی. دریم پښتو ژبه او لیکدود علمي کتاب. څلورم ترجمان القرآن، دا د مولانا ابوالکلام آزاد د ترجمان القرآن پښتو ژباړه ده چې په 1940 زیږدیز کال کې د مچ په زندان کې ژباړل شوی. پنځم ګلستان د سعدي صاحب د ګلستان پښتو ژباړه، دا کتاب په 1950 زیږدیز کال کې د هریپور زندان کې ژباړل شوی. شپږم کیمیايي سعادت، د امام غزالی د کیمیايي سعادت پښتو ژباړه. اووم سیرت النبی،
د شبلی نعماني د سیرت النبی د لومړي ټوک پښتو ژباړه. اتم ازادي کا افق د همدې پورتني کتاب اردو ژباړه. او نهم د ازادۍ پای د مارټر د کتاب پښتو ژباړه. خان د 1920 تر 1915 زیږدیز کلونو په لړ کې د هند نیمې وچې ته لاړ او له ازادۍ غوښتونکي غورځنګ سره یې پیژندګلوي وشوه. بیا د پښتنو له پیاوړې مبارزه او د عدم تشدد د فلسفې له پښتون سرلاري پاچا خان، مهاتما ګاندي او مولانا آزاد سره ولیدل. له هغوی سره یې اړیکې دومره ټینګې کړې چې د ازادۍ غوښتنې غږ یې سره یو ځای او لا پیاوړی کړ. دوی یو ځای د ازادۍ غوښتلو لپاره هڅې پیل کړې او په یوه غږ یې د خپلو خلکو لپاره دا مبارزه جاري وساتله. خان شهید خپل ټول عمر د خپل ولس لپاره د ازادۍ او پرمختګ چغې ووهلې، مبارزه یې وکړه او زندانونه یې وګالل. د 1913 میلادي کال په شاوخوا کې خان صمد خان او محمد ایوب خان د وطن د ازادۍ جهاد ته لا زور ورکړ چې بیا د وخت د استعمارګرې ادارې له لوري دواړه یو ځای بند ته ولېږل شول. خو په زر ډوله شکنجو یې ورباندې هیڅ هم ونه منل، پرته له دې چې دا غږ لا قوي شو او دا چغه لا پیاوړې شوه. د دواړو کورنیو ته بېلابېلې سزاګانې ورکړل شوې، ظلمونه ورسره وشول، خو دوی خپل فعالیت په همغه ډول جاري وساتل. خان شهید په 1913 لمریز کال کې هند ته لاړ او د لاهور د کانګرس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې یې د ښکېلاک ضد شعارونه او خبرې واورېدې. کله چې بیرته کور ته راستون شو، په حال کې بدلون راغلی و. دغه حال یې خپل ورور عبدالسلام خان ته بیان کړ چې دوی بیا د یوې ملي سیاسي ټولنې په جوړېدو لاس پورې کړ. کله چې انګریزان د دوی له فعالیت څخه خبر شول، د دوی دغه ګوند غیر قانوني وباله او دوی یې زندان ته ولېږل. کله چې هغوی له بنده خوشي شول، نو په 1922 زیږدیز کال کې په سویلي پښتونخوا کې د یو سیاسي مرکز په جوړولو لاس پورې کړ چې د همدغه کال په ډسمبر کې د سند او سویلي پښتونخوا په پوله په یعقوب آباد نومي سیمه کې د انجمن وطن په نامه د خان عبدالصمد خان په مشرۍ د ولسي تحریک بنسټ کېښودل شو. دغه انجمن د هند د کانګرس او د خدایي خدمتګارانو لخوا په رسمیت وپېژندل شو. نوموړي په 1914 زیږدیز کال کې په خپل شخصي لګښت یوه چاپخونه هم جوړه کړه او د 1918 زیږدیز کال په جنوري کې په پښتو او اردو ژبو د استقلال اخبار چاپ او خپور کړ. دغه اخبار په 1950 زیږدیز کال کې د حکومت لخوا مصادره او ضبط شو او په خپله عبدالصمد خان زندان ته ولېږل شو. کله چې هغه له بند خلاص شو، نو بیا یې دوه نور ګوندونه هم جوړ کړل چې یو یې د ورور پښتون او بل د اسلام ګل په نامه یادېده. د لومړي ګوند مشري په خپله د صمد خان په غاړه وه او د دویم مشري شهزاده عبدالکریم خان بلوڅ کوله. خان په 1940 کال کې د استقلال په نوم یوه ورځپاڼه پیل کړه. خان په 1940 میلادي کال کې د استقلال په نوم یوه ورځپاڼه پیل کړه چې له همدې امله یې یو ځل بیا پر استعمارګرې ادارې سر وچورلول او په 1950 میلادي کال کې یې پر فعالیتونو بندیز ولګول شو. هغه و چې په 1948 میلادي کال کې یو ځل بیا زندان ته ولېږل شو. نوموړي یو کال نه و پوره شوی چې د ډېرې سزا ورکولو په موخه په 1949 میلادي کال کې د هریپور مرکزي زندان ته واچول شو. د هغه د لارې یو لاروی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي غړی د خان شهید د ژوند بنیادي موخه دا یادوي چې په نیمه وچه کې د پښتون افغان پر خاوره هغوی پر خپلو شتمنیو واک او اختیار ولري او د یوه سیال ولس په توګه د خپلې خاورې چارې په خپله برمخ یوسي. او دا مبارزه یې هله پیل کړې وه چې لا دی د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه غونډه کې د خان شهید په اړه ویلي: د انسان جوړونې د جامعې د اصلاح د ازادۍ او د ترقۍ غوښتنې لاره هیڅ وخت هیڅکله اسانه نه ده او نه وي. د نن حالاتو ته زموږ وګورئ د دې خاورې چې دا لاره څومره مشکل ده، د څومره ورانیو سره مخامخ، د څومره مشکلاتو سره مخامخ، د څومره دسیسو سره مخامخ. نو هلته به څه حال و چې ډېر حاکم نظام د انګریز د راج ناست او د هند حکومت یې غوښت او سلطه یې غوښت او دوی نه یوازې په هغه کې ازادي غوښته بلکې د انسانانو د خپلې جوامع ترقي هم غوښت او په هغه حالات کې چې لیک لوست ډېر محدود انسانانو درلود. دلته د دوی قدر د دوی عزت پر باندې څو چنده باید بالا سي او لا ډېر سي. چېرته چې انسانان
د واکمنو د خوا د هغه وخت د انګریزانو لخوا د مکتب د جوړولو دپاره بندیانېدل چې ولې مکتب جوړ ولې تعلیم وکړي ازادي غوښتنه دا خو لا بېلې او لرې خبرې خان شهید د 1901 میلادي کال نه وروسته پریکړه وکړه چې د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول پښتانه او بلوڅ سره یو ځای کړي. نو له همدې کبله د خان عبدالغفار خان او نورو پښتنو او بلوڅو مشرانو سره یې اړیکې ټینګې او خپلو سیاسي فعالیتونو ته یې زور ورکړ. د خان عبدالصمد خان د دغو سیاسي کوښښونو په اړه لنډ معلومات دلته وړاندې کوو. خان عبدالصمد خان او په مجموع کې پښتنو چې غوښتل یې له بلوڅو سره اوږه په اوږه د هغوی د ملي حق په ترلاسه کولو کې ګډه مبارزه وکړي دا امکان رامنځته کړ چې د تر مشرۍ لاندې د انجمن وطن ګوند د تاسیس پر مهال د پښتنو او بلوڅو مشرانو ترمنځ ملګرتوب نور هم ټینګ شي. په 1901 کال کې د پښتنو او بلوڅو سیاسي مبارزانو او روشنفکرانو د کوټې په های سکول کې په ګډه یوه غونډه جوړه کړه او د ملکي انجمن په نامه یې تشکیل منځته راوړ چې وروسته د انجمن وطن ګوند هم پر همدغه بنیاد رامنځته شو. هغه په یوه غونډه کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دا د هغه خلکو پر مځکه سر کېږي چې د یوه سړي د مځکه په زرو یې کړونه دا د فلاني نواب ده او دا د فلاني وزیرا ده او دا د فلاني زمیندار مفتي صاحب د پښتنو په ملک کې یو دریاب نشته یوه واله نشته موږ دا نه غواړو چې ته د لسبیلې رودونه دلته راوله یا ته د پټفیډر رودونه دلته راوله یا کاکا ته واله لرې زما مځکه په کاریز دي تا د پښتنو و کاریز ته څو پیسې ورکړي دي د پښتنو د کاریزو د جوړېدو ته ورونو په دغه عبدالله خان کې د ژرې کاریز زموږ دپاره روح دي زموږ په زرو کورونه پر آباد دي چې تر کومه حده زموږ خولې خوړل په یو جرګه کې په یو کمیټۍ کې زه وم ما د ژرې دپاره 1.5 لک روپۍ وغوښتې نواب صاحب هغه 1.5 لک روپۍ څه شوې حتی 1.5 کروړ یې ستا زړه وچه ده که بهیږي او چې دغه 1.5 لک روپۍ په خرڅې شي وبه بهیږي که به وچه وي نو نواب صاحب ته دا معلومېدل پکار دي چې پښتون تر ابده پورې خر نه دی په خوب نه دی د عقل نه دی پښتون تر ابده په خپل خیر و په شر پوهېږي پښتون د مولوي سالم احمد په تنخواه نه چلېږي پښتون د ملک عثمان کاشي په تنخواه نه چلېږي پښتون د مولوي محمد حسن په تنخواه نه چلېږي لنډه خبر دا ده چې تر څو پورې موږ یو موټ نشو یو کام ځان ونه ګورو یوه مو لار نشي یوه مو لیکه نشي موږ تر هغو ګټه نشو راوړی د په 1910 کال کې له بلوڅ مشرانو سره خپل ملګرتوب لا پیاوړی کړ او په 1913 کې پاچا خان ته بلنه ورکړه چې د جنوبي پښتونخوا او بلوچستان دوره وکړي. دغو لیدنو کتنو د پښتنو بلوڅو مشرانو او ولسونو د سیاسي شعور پر راویښولو او یووالي کې خورا مرسته وکړه. په 1919 کې چې مهاتما ګاندي شمالي پښتونخوا ته سفر وکړ پاچا خان یې میلمه پالنه کوله نو خان شهید اراده وکړه چې ورشي مګر انګریزي واکمنو یې دغه سفر په بېلابېلو پلمو وځنډاوه. په 1940 کال کې چې د هندوستان د ویش مسله رامنځته شوه خان عبدالصمد خان ډیلي ته لاړ. هلته تر مختصر توقف وروسته کراچۍ ته راغی او له پاچا خان او نورو سیاسي مشرانو سره یې وکتل. تر دغه سفر وروسته چې عبدالصمد خان کله کوټې ته راستون شو یو ځل بیا بندي شو. دا ځل نو د استقلال اخبار د تل لپاره بند کړی شوی و. له خان شهید سره د هغه بلوڅ ملګري هم زندان ته ولاړل او تر 1 میاشتې زندان وروسته آزاد شو مګر امر وشو چې په کور کې د نظربند په توګه تر نظارت لاندې ونیول شي. عبدالصمد خان د نظربندي په دوره کې هم خپل سیاسي فعالیتونه ونه درول او په پټه یې له خپلو دوستانو سره د سیاسي حرکت پر جوړولو خبرې وکړې. خو دا ځل پاکستان نوې واکمنۍ ونیو او د مچ مرکزي زندان ته یې واستاوه چې هلته تر 1954 کال پورې بندي پاتې شو. خان شهید په دغه دوره کې د زندان ډیر مشقتونه وګالل.
همدا چې له زندان آزاد شو نو ویلیدل چې سیاسي فضا بدله شوې او د پاکستان حکومت د پښتنو بلوڅو د سیاسي حقوقو له ورکولو څخه ډډه کوله، ځکه خو یې د ورور پښتون په نوم یو سیاسي سازمان جوړ کړ او د پښتنو په نامه یې د یوې مجلې خپرول پیل کړل. په 1958 کال کې د مارشال ایوب خان له کودتا څخه وروسته خان شهید یو ځل بیا په کوټه کې ونیول شو او دا ځل یې پوره 10 کاله په سکر، مچ، هزاره، هریپور او لاهور زندانونو کې زولنې وشنګولې. دغه اوږده بند د خان شهید روغتیا ته سخت زیان ورساوه، مګر د هغه پیاوړې او نه ماتېدونکې اراده یې لا پیاوړې کړه. خان عبدالصمد خان ستر انسان او ملي مبارز له 10 کلن بند وروسته هغه مهال چې کوټې ته راستنېده د خپل ولسونو له دومره تاوده او پراخ هرکلي سره مخ شو چې د هغه مهال حکومت یې ورخطا کړ، تر دې بریده چې بیرته یې ونیو. زنداني شو خو په سبا یې بیرته راخوشی کړ. خان عبدالصمد خان په 1948 لمریز کال افغانستان ته راغی او دلته یې له پاچا خان او د نېشنل پارټۍ له مشرانو سره وکتل. د افغانستان د وخت له حکومتي مشرانو سره پر پیښو وغږېده. خان په 1980 کال کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند جوړ کړ او په همدې کال د خپل ګوند لخوا د استازي په توګه ایالتي شورا یا صوبایي اسمبلۍ ته وټاکل شو. د دا ځل د خپلو خلکو د ازادۍ او د ملي شعور ودې ته د رسیدو لپاره دیموکراسي یوازینۍ لار وګڼله او هڅه وکړه چې د رښتینې دیموکراسۍ د ایجاد له لارې د خپلو خلکو ملي ارمان پوره کړي. په دې لاره کې مبارزه خطرناکه وه. د ده ځینې ملګري ووژل شول او خان عبدالصمد خان خپلو نورو مبارزینو ته د ځان ساتنې او پام مشوره ورکړه. د 1983 کال د ډسمبر په 2 نیټه سهار وختي د ده کور ته بمونه وغورځول شول چې د چاودنې له امله یې د پیړۍ د مبارز دغه ځلانده ستوری په شهادت ورسېد. ارواکاد خان عبدالصمد خان اڅکزی د خپلو مینوالو د اوښکو په بدرګه د ګلستان په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو او په افغانستان، ټوله پښتونخوا، بلوچستان، پاکستان، هند او بنګلادیش کې په خورا درناوي د فاتحو اخیستلو مراسم د ده د زرګونو پلویانو په ګډون ترسره شول. اوریدونکو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. تر بیا څیرې، د خدای پامان.